کله سړی د ډېر غم کې موسکی شي تا یې هم کړی که نه لکه داسې مثال د لاسې درکړم ته یو ځي ته ورغلې چې دلته به الله رب العزت ماله د رزق یوه لاره جوړه کړي انتظار دې وکړو ولاړ وې په لین کې او فایلونه دې راغستي دي او پلاني ته دې هم ټلیفون کړی دی او هغه ته دې هم کړی چې کله ستا نمبر راغی تا ته یې دا ووایي چې نشي کېدی حالانکې ستا د میاشتو یو پروګرام جوړ کړی او رابطې دې کړې وي او وخت او پیسې دې پکې هم لګولي دي خو تا ته ووایي نشي کېدی کله به داسې ځي کې سړی موسکی شي دا مسکا د دې انسان په دې شونډو چې راشي که نه عرش والا یږدي او هغه ته دا پته هم لګي چې دا مسکا د څه ده دا د خوشحالۍ ده دا د خفګان ده دا د غم ده دا د ډېر درد مسکایي ګوري دا د خوشحاله کېدو هغه نه دا مسکا په څه کوي یعنې بس حیران شي چې زما دې منډې ته وګوره او زما دې کوشش ته وګوره او ده راته په دوو ټکو کې ووایي چې دا کار نه کېږي رب ستا د هر څه ویني هغه انسان چې الله وله بچي نه ورکړي دا بل مثال وایه او دی څوک ویني د ځان سره زوی را روان کړی یا زوی راغستی لوبې ورسره کوي دی ورته ګوري داسې هغه نظر د ارمانونو یو نظر چې دی ورته ګوري رب ستا په دغه کتو باندې پوهه دی داسې مهربان رب دی هلته دا پته دی چې دی چې به کوم نظر ګوري او په زړه کې صرف کته خو نه وي د دې کتو سره په زړه کې څه دي الله د هغې نه خبره دی یو سړی بیمار دی او په کټ کې پروت دی او خوځېدی نه شي او خوا او شا کې دا روغ اوړي راوړي نو دی هغوی ته یو داسې نظر باندې وګوري چې هغه د حسرتونو وي هغې کې یا هغه د امیدونو وي نو رب ستا په دې پوه دی چې ستا زړه کې څه دي ته څه غواړې کور ته سړی ورننوځي یو سړی چې هغه مالي حالات کمزوري دي کور ته ورننوځي بچي پسې رامنډې کېږي یو ورته وایي ماله دا شی بل ورته وایي ماله دا شي او دی هر یو ته په یو داسې نظر باندې وګوري چې هغه ماشوم پرې نه پوهېږي او کېدای شي خوا او شا کې مشران هم پوه نه شي خو عرش والا پوه شي چې ده په زړه کې څه دي نو پوره به کړي دا که هر څه دا کوم چې ته غواړې او د خپل وخت که تاسو خیال کړی ګوره کله چې موږ دا نوي ځوانان شو که نه نو دغه وخت کې سړی وایي چې ما سره ګاډی وی او ما سره پیسې وی او سیکل هم سړي سره دی او که یې چې څوک ورته پرېږدي هم نه خیال هم کړی که که چېرته بل څوک هلک ځان سره ګاډی یا سیکل یا څه شی راولي بس دا ټول ورته حیران ولاړ موږ وایو چې هر څه موږ سره وی خو راځي نه په یو ځای بیا داسې وخت په ژوند کې راشي چې هغه هر څه الله ورکړي خدای خپل وخت دی په دغه عمر کې اوس نوی زلمی شوی دی چې زما واده وی په دغه ټیک او په دغه عمر کې چې دی څوک ویني لکه اوس مشر سړی دی 4-5 بچي دی هغه ته پسخېږي وایي 4-5 چې زما هم وی بچي دي چې مزه کوي صبر وکړه د هر څه به خپل ځي راځي ګاډی دا به خپل وخت تجارت دا به خپل وخت راځي کور دا به خپل وخت مشرتیا جرګو کې کېناسته د خبرې خاوند جوړېده د دې هر څه به خپل وخت راځي نو ته به میوه د پخېدو نه مخکې نه شو کې میوه پرېږده چې څه شي پخه شي نو راوی به یې شو کې او وبه یې خورې او مزه به ترې والې او خرڅه به هم کې پیسې وبې مو وګټې نو چې داسې دې را شو کولی چې هله پخه شوې نه ده هېڅ کار دې نه کړی یو سړی ماته وایي چې د آیت تا موږ ته بیان کوولي مقصد زما د خبرې دا دی کم رب چې رسول الله وسلم ولیدو چې دی دا مخ په مخه اړی راړی او د اسمان ته ګوري هغه ارمان ورته معلوم و هغه ارمان یې وله پوره کړو که نه هغه رب به زموږ د ارمانونه هم پوره کوي انشاءالله